کابل ته د ایراني وزیر بیړنی سفر د ملا یعقوب او نورو طالب مشرانو سره لیدنه ده چې په کومو مسایلو خبرې شوي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد نن په خپل کاري دفتر کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي او ورسره مل پلاوي کوربه و. په دې لیدنه کې د ملي دفاع وزیر د ایراني پلاوي له هرکلي سربیره ایران او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه یاد کړل چې ډیر ګډ مشترکات لري او د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا باندې ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د دواړو هیوادونو په ګډو مشترکاتو او په بیلابیلو برخو کې د دوستانه اړیکو او نږدې همکاریو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارنګه دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، اقتصادي همکاریو، سرحدي مسایلو او نور اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. نوموړي همداراز د رئیس الوزرا مولا حسن اخوند سره هم کتلې دي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وايي د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې وکړې. متقي وايي د اوبو مسله د کابل او تهران ترمنځ هیڅ خنډ نه دی. په خبرپاڼه کې راغلی بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي سره په لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي همکاریو، په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې وکړې. په دې لیدنه کې متقي هیله ښودلې چې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ رامنځته کړي او د دواړو هیوادونو اړیکې به نوي پړاو ته داخلي شي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې متقي له خپل ایراني سیال سره په خبرو کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ګټو ته په کتو باید د ډیپلوماټیکو اړیکو کچه لوړه شي. په دې لیدنه کې متقي ویلي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ خنډ نه دی. د اقلیم د بدلون له امله ټوله سیمه وچکالۍ ځپلې ده او افغانستان هم د وچکالۍ قرباني دی. موږ د هلمند، نیمروز، سیستان او بلوچستان خلکو ته په یوه نظر ګورو او کوښښ کوو چې دواړو طرفونو ته اوبه ورسیږي. د خبرپاڼې له مخې متقي له عراقچي غوښتنه کړې چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پاملرنه وکړي. د طالبانو په خبرپاڼه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي له قوله ویل شوي چې کابل ته د سفر موخه د کابل او تهران ترمنځ په اړیکو کې د نوي مسیر د پیل په معنا دی او د دوه اړخیزو اړیکو یو نوی څپرکی پرانیزي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.